السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو زامین یوسفزی تاسو ته یو وارې بیا په ډیره درنه او پښتنه مینه سلامونه نیکې هیلې پیرزونې وړاندې کوم. دا وخت زه ولاړ یم د بډالۍ خوړ بازار چې کوم مین مرکزي ځای دی، په هغه ځای کې زه ولاړ یم. دا هغه ځای دی ګرانو کتونکو چې دلته کې روډ ډیر زیات خراب دی. تاسو ته دې یاد وي چې د بډالۍ چې کوم دغه لوکل روډ دی مقامي، په دې باندې کار روان دی. څو ځله د دې د پخېدو منظوري هم ورکړی شوې ده، خو تر اوسه پورې مونږ د حکومتي چارواکو له اړخه څه عملي کار ونه لیدو، هغې څه عملي ګامونه پورته نه کړل. دا هغه د دې قام مشران دي چې وخت تر وخته دغه سیاسي خلک سپورټ کوي، دې له ووټونه ورکوي، خو بیا زمونږ د کلي حالات دا دي او دا زمونږ د روډونو انځورونه او تصویرونه دي. راځو دلته کې زما سره یو څو مشران دي او د هغې احساسات تاسو سره شریکوو چې هغې په دې حواله باندې څه وایي. زمونږ سره ولاړ دی ملک خورشید حاجي صاحب. نو مخکې به هغه ستاسو سره متعارف کړو، خپل تعارف به وکړي چې هغه څه وایي. تاسو ته مخکې هرکلی وایو حاجي صاحب، او د دې روډ او د دې کلي د دې علاقې د مسلو د ستونزو په حوالې سره به تاسو څه وایي؟ ډیره مننه امین صاحب چې تاسې رالی او د دې روډ کوریج ورکوئ او د دې قوم هغه ستونزې د میډیا پر سترګه وړاندې کوئ. نو ستاسې سبسې پهله مونږ نو شکریه ادا کوو، بل د دې قوم هم شکریه ادا کوو چې دا دومره تکلیفونه په دې دغه کې تېروي، پیادل مزلې کوي. خو دا دومره ځای نه دی لکه لږ کاروبار په دې کې پکار دی. زه ټیکهدار صاحب ته دا ریکویسټ کوم ولې چې هغوی دا روډ شینګل کړی دی په دې ځای کې د هغې په وجه باندې دې ځای کې ډېر زیات تکلیف دی، قوم ته تکلیف دی، بیمارانو ته تکلیف دی، لکه نه وړی کېږي پکې. نو چې هغوی یو شینګل یو لس شل ډاینې راوړي او په دې ځای کې د هسپتاله پورې د خوړ نه واچوي، نو دې قوم ته به دا ستونزې کمې شي او د بیمارۍ لهر ډېر سیوا دی، بیماران دي. نو په هغې وجه باندې زه د هغه ته لکه خلکو ته په ټرانسپورټ، ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې ټرانسپورټ سیستم کې خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي او ګاډي دلته ولاړ دي، په باره باندې څوک تللی راتلی نشي. دا خو لویه آبادي ده، نو چې دلته چاته خدای مکه څه مریض پیښ شي، نوره څه مسله راشي، نو خلکو ته مزید هغه تکلیفات چې کوم دي هغه سیوا کېږي. ستاسو د خبرې دا مطلب دی. خو دا راته ووایئ چې تر اوسه پورې زمونږ دا حالات ولې دي، لکه زمونږ روډونه مونږ ته تر اوسه پورې ولې پاخه نه شو. دلته د پی ټي آی حکومت دی، د تیرو 14 کالو راسي په دې صوبه باندې هغې حکومت دی، خو تر اوسه پورې مونږ ته داسې څه ترقیاتي کارونه په دې علاقه کې ونه شو. تاسو په دې حوالې سره احساسات څه دي، څه ویل غواړئ؟ جی زه خو به د پی ټي آی د حکومت دومره تاسې ته ووایم چې هغوی که په صوبه کې دي او که په مرکز کې دي، خو بغیر د تنقید نه علاوه د هغوی ترقیاتي کارونو ته نه سوچ شته، نه به وکړي. 14 کاله تیر شو، غالبا 8 کاله یو او 3 کاله بل، 15 دا 12 کال دی. خو د اوسه پورې د پی ټي آی د حکومت نه دلته زمونږ هسپتال دی چې مونږ ایمینه صاحب له تلي یو، هغه وایي چې بای هسپتال به تاسو ته مونږ زمونږ سکول دی لکه هغه میډل دی، مونږ ته هایي نه شو، لکه د هغه باقاعده هغه شوي دي او څه قسم له کار، لکه مونږ دا توقع نه شو کولی چې د پی ټي آی حکومت مونږ له هغه سکول یا هغه هسپتال بیچوک او غټې کو، لکه په دې باندې اورلوډ ډېر زیات دی. که زه تاسو ته ووایم نو د ګورړی خلک زیات په دې باندې راځي، د سوندرۍ مسکاړۍ لکه په دې زیات اورلوډ دی. دې ته د دواینو ضرورت شته، دې ته د شټاف ضرورت شته، دې ته د کمرو ضرورت شته. نو موږ پر زور مطالبه د حکومت وخت نه او د ایم پی ایس صاحب نه کوو چې زر تر زره موږ ته د هسپتال او د سکول او په دې روډونو کې چې کومه باندې دغه شوی دی ټنډر شوی دی، لکه رکس نه راواخله د خوړه د هسپتاله پورې په دې باندې ټنډر شوی دی او دا 3 کال دی لکه په دې باندې کار شروع نه شو. نو لکه زه به تاسو ته دا ووایم چې زمونږ د پی ټي آی د موجوده حکومت ډېره زیاته کمزوري ده او دا کارونه یې مونږ ته لکه یو کار یې مونږ ته ونه کړو چې مونږ هغه مخې ته راولو په بیکګراونډ باندې چې دا کار مونږ ته وشو. ډیره زیاته مننه کوم. راځم بل یو مشر زمونږ سره دا وخت کې ولاړ دی، د هغې احساسات تاثرات هم تاسو سره شریکوو چې هغې په دې حواله باندې څه وایي. حاجي صاحب مخکې تاسو ته هرکلی وایو په دغه پروګرام کې، تاسو هم د دې علاقې اوسیدونکي یئ، ستاسو احساسات څه دي؟ تاسو څومره حده پورې د دې خپل ایم پی ایس ایم این ایز مطمئن یئ؟ تر اوسه پورې د دې 14 کاله د دغه حکومت دوران تیر شو، تاسو په دې حوالې سره څه وایئ؟ خو څه کارونه یې تاسو ته وکړه؟ مونږ خو به دا خبره وکړو، اول خو زه ستاسو د میډیا شکریه ادا کوم او بعد د هغه نه به زه دا خبره وکړم چې زمونږ په دې ځای باندې ثناءالله ایم پی ای راغلی او الحمدلله مونږ د هغه ډېره شکریه ادا کوو
چې دې قوم ته هر ځای ته او هرې محلې ته روډ رسولی دی او د هغې نه وروستې د پی ټي آی حکومت راغلی دی او چې زمونږ په کوم ځای کې هغه ثناء الله ایم پي هغه روډونه کړي وو هغه روډونه وران شو په هغه روډونو باندې ګاډی اوس نشي ورتلی دا زمونږ د کلي مین شاره ده او دا د خوړ بازار دی خو د دې خوړ د بازار نه پورته لکه ګاډی نشي تللی دا زمونږ د دغه د دغه ایم پي اے کمزورۍ دي او دیو دې 14 کاله حکومت لکه وشو او دې قوم وله ووټ ورکړی دی خو دیو دې مونږ ته په بیکګراوند باندې لکه څه کار وښی چې مونږ ګراوند ریالټي څه نه دي کړل نه دي کړی عملي څه کار یې نه دی تش احتجاجونه تش احتجاجونه او تنقیدونه کوي په اسمبلی کې په جلسو کې او زمونږ په دې قوم کې یا په دې کلي کې دیو څه کار کړی نو دیو دې مونږ ته وښی چې مونږ دا کار کړی دی 14 کاله حکومت زمونږ وکړو او مونږ دا کار کړی دی مونږ ته د دغې نه مخکې د جماعت اسلامي حکومت د اقتدار شوی دی جماعت اسلامي کار کړی دی ورپسې پسې ثناء الله ایم پي اے مونږ له کارونه کړي روډونه یې راله کړي خو د هغې نه علاوه چې د پی ټي آی کوم حکومت راغلی دی دیو دې مونږ ته وښی زمونږ په دې کلي کې به پی ټي آی والامي او کسان به امي خو دیو دې مونږ ته یو څه کار وښی چې دا مونږ په دې قوم له کړی دی نو زه نور څه ویل ډېره زیاته مننه کوم ستاسو را به شو بل یو مشر هم زموږ سره دا وخت ولاړ دی او د هغې سره هم یو څو خبرې کوو یو څو لفظونه ترې ریکارډ کوو مخکې تاسو ته هرکلی وایو په دغه پروګرام کې او دا راته ووایئ چې تاسو هم د دې علاقې یو لوکل فرد یئ خو دلته کې مسایل ډېر زیات دي نن سبا موږ به دا ووایو چې زموږ دغه روډ چې کوم دی د دې دپاره څو کاله وړاندې څومره حکومتونه راغلي دي نو هغې وایي چې موږ د دې دپاره پیسې منظور کړي فنډ هم منظور کړه خو بیا موږ په عملي شکل کې یس هم ونه لیدل او زموږ دغه خوار ولس چې کوم دی نو هغې ته نه چا روډ پوخ کړو نه بل څه ترقیاتي کار وکړو تاسو په دې حواله باندې څه وایئ حکومتي اعلی چارواکو ته څه پیغام او میسج ورکول غواړئ امین صاحب ډېره مهرباني چې تاسې په دې تنګ لږ وخت کې دلته کې رالی او ستاسې شکریه ادا کوو خبرې خو دلته مشرانو وویلې خو په دې اوس وخت کې خو به زه دا ووایم داسې زیاته په خبرو باندې خو زه داسې خاص نه پوهېږم خو نه خپل دغه خبره را اوس په دې خوړ کې موږ ته د دې اوس وخت کې داسې یو تکلیف دی چې دا ګاډي ټول سټاک شوي دي په دې ځای کې او د دې نه بره چې کومه ایریا ده د دې دغه نه واخله د هغه ډیګۍ پورې دا قوم چې کومه دی نو ډېر لکه دا خو لکه بازار دی دې ته چې کوم روډ هلته تللی دی دا کوزو نو هغې باندې خو ګاډی ځکه چې هغې باندې لکه کوهغاره نمونه خټی خو لکه هغه وار دی اوس د دې ځای نه چې کوم بار ګاډي ځي نو دا ګاډي نه دړی شی وړی شي او نه کاته راتلی شي دا قوم بر پروت دی دې ځای کې کوم موټرسایکل والا راځي کو هغه هره نمونه یو ګاډی راځي خو هغه د هغه مطلب دا دی چې د اکسیډنټ یا هغه د رغښتو ښکار کېږي او د هغې سره بیا داسې یو مریض کو هغه ته کوزی په خټه کې نو هغه تلی نه شي اوس موږ په دې اوس وخت کې دا لکه مطالبه کوو چې دلته کوم زمونږ په دغه وخت کې کوم په دې ملک علاقه کې چې کوم موټونه موږ چاله ورکړي دي د هغې مطلب دا دی چې بهی خبره دا ده چې هغه دې اوس په دې باندې خبردار شي چې راشي د دې روډ لکه هغه دې د دې روډ معاینه وکړي اوس په دې اوس وخت کې موږ ټیکهدار صاحب ته دا خبره کوو چې دې روډ کې دا کومه خاوره چې دا داسې شوره چې دا تقریبا د دې نه ورواخله تر مارچه پورې تقریبا دا دغه شتی چې کله موسم ګرم شي نو بیا خاوره وچیږي اوس په دې وخت کې دا خاوره چې دا نه بارانونو کې دې کې نورې چې کومه دی نو د مارچه پورې چې کومه دی نو دا واوره راځي دا بارانونه راځي او دې کې به دا کېږي دا 2-3 میاشتې اوس دې کې داسې یو روړی اچول غواړي بیا خیر دی هغه خپل ټیم لري تیاریا لري کې خو چې خبره دا ده اوس دا کم ګاډي چې ځي راځي زما خو دغه خبره وه نو په دې باندې څه لازم عملي ګامونه پورته کول غواړي او خیال لري چې په دې باندې دغه وشي موږ ته ډېر زیات تکلیف دی